السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ زما ویډیوګانې وګورئ نو راشئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل نښانه هم روښانه کړئ تر څو د نویو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو که غواړئ چې نورې ویډیوګانې ووینئ نو راشئ زما چینل ته په ویډیو باندې کلیک وکړئ، زما ویډیوګانې هم وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو خدای وکړي چې جوړ او روغ وئ. نن د واتساپ سیټینګ ته راځم. تاسو ته غواړم چې د واتساپ سیټینګ څو مرحلې وښیم. دوستانو باید تاسو په واتساپ سیټینګ کې دغه مرحلې سرته ورسوئ. لومړی په دغه درې ټکي نقطو نښان باندې تاسو کلیک وکړئ او سیټینګ ته لاړ شئ. کله چې سیټینګ ته لاړئ دلته لاړ شئ، اکاونټ ته لاړ شئ، بیا په پرایوسي باندې کلیک وکړئ. دلته وایي ستا شخصي معلومات څوک وویني، کولی شي ایوریوان هر څوک یې وویني، یا همدارنګه ستا هغه څوک چې ملګري دي په واتساپ کې در سره هغه یې وویني، او همدارنګه نوبډي هیڅوک یې هم ونشي لیدلی. دوستانو د همیشه دپاره دغه مای کانټاکټس انتخابوئ، دا بهتره دی. دوهم تاسو د پروفایل عکس دی، همدارنګه تاسو کولی شئ ایوریوان هر څوک یې انتخاب وویني، همدارنګه ستا هغه دوستان یې وویني او هیڅوک یې هم ونشي لیدلی. تاسو کولی شئ دغه آپشنونه ورته انتخاب کړئ. خو مای کانټاکټس په دې باندې انتخاب کړئ چې تاسو هغه خپل ملګري ستاسو د واتساپ عکس وویني، او ستا اباوټ یا ستا باره کې چې کومه لیکنه دې کړې ده هغه هم درې آپشنه لري. هر څوک یې ولیدلی شي ستا هغه چې څه لیکلي ستا باره کې، یا بعضې دوستان چې هغه لیکي بیزي، یا همدارنګه یا داسې لیکي چې اټ ورک یا په کار باندې کار کوي اخته وي، همدغه یا ایویلیبل، یعنې هغه حالت دوی ته نه معلومیږي. که چیرې تاسو کانټاکټس انتخاب کړئ هغه نورو دوستانو تاسو ته هغه ته معلومیږي، او که ایوریوان انتخاب کړئ بیا دوستانو هر چا ته معلومیږي، او که نوبډي انتخاب کړئ بیا هیڅ چا ته نه معلومیږي چې ته مصروفه یې یا آنلاین یا آنلاین نه یې. نو دا دې په خاطر باندې دی. او دوهم دوستانو له دې ځای څخه مهم چې دی بلاک کانټاکټس دی. بعضې دوستان دي چې تاسو ته تکلیف درکوي، کولی شئ له دې ځای څخه یې بلاک کړئ، همدارنګه دلته کلیک وکړئ او لاړ شئ کانټاکټس ته. دلته کانټاکټس ته تاسو کولی شئ له دې ځای څخه دوی بلاک کړئ. بل دوستانو راځم سیکیوریټي ته. سیکیوریټي دا هم ډېر مهم دی. ستا دا واتساپ د امنیت دپاره ډېر مهم دی. Turn on the setting to receive notification when a contact security code has changed. وایي دغه چالان کړئ چې ستا د هغه څوک غواړي ستا په نمبر باندې واتساپ جوړ کړي، هغه کوډ نشي کولی چې دوی بدل کړي یا تا ته یا دوی ستا واتساپ ته داخل شي. له دې ځای څخه هم وځم دوستانو، ځم ټو سټیپ وریفیکیشن. دا کوډ ستا د واتساپ دپاره دی. ته کولی شي دې ته پین کوډ ورکړې او راجستر یې کړې، همدارنګه ته کولی شي دلته پین کوډ ورکړې. زه دغه پین کوډ ورکومه، بیا هم ستا څخه پین کوډ غواړي، دا له دې خاطره دی چې ستا واتساپ ته څوک داخل نه شي. دلته دوستانو همدارنګه ایمیل هم غواړي، وایي ستاسو ایمیل دلته واچوئ. که چیرې ستاسو څخه پین کوډ هیر شي بیا امکان د خلاصېدو هم شته چې د ایمیل د رویه خلاص کړي. تاسو باید دلته ایمیل هم ورکړئ. مثال خبرې زه تاسو ته مثال درکوم چې دا رقم ته تاسو باید جیمیل ورته انتخاب کړئ. نو له دې ځای څخه زه تېرېږم دوستانو. دلته بیا ماته دغه آپشن که چیرې زه ایمیل ورنه کړم، که چیرې د ایمیل ته اډ نه کړې او ستا نه
هیر شي ته نشي کولی بیا واتساپ خلاص کړي په دغه نمبر باندې. خو خیر زه له دې ځای څخه تېرېږم، زه ایمیل نه غواړم چې ورکړم. دغه دا هم انیبل شه یعنې فعال شه. دوستانو کولی شئ تاسو بیخي دا له منځه هم یوسئ، همدارنګه د ده پین کوډ هم بدل کړئ او همدارنګه کولی شئ ایمیل هم دلته اډ کړئ. دوستانو له دې ځای څخه ځم، تاسو څه رقم کولی شئ چې د واتساپ نمبر بدل کړئ. چینج نمبر باندې کلیک وکړئ دوستانو، نیکسټ ووایئ. دلته هغه زوړ نمبر د واتساپ ورکړئ کوم چې تاسو مخکې ورکړئ. دلته غواړئ تاسو نوی نمبر ورکړئ، همدارنګه نیکسټ ووایئ. تاسو کولی شئ نمبر هم بدل کړئ. دوستانو بل چې دی تاسو کولی شئ د اکاونټ نه هم له منځه یوسئ. دلته خپل نمبر ورته ورکړئ. له دې ځای څخه تاسو کولی شئ خپل اکاونټ ډیلیټ کړئ او همدارنګه له دې ځای څخه هم دوستانو کولی شئ تاسو خپل نمبر بدل کړئ. مخکې مې هم درته ویله هغه موضوع یو شی ده. دوستانو بل راځم چټ ته راځم. چټس کې فقط تاسو ته دومره وایم دوستانو چې تاسو ته ډېر مهم دی چې هغه چټ بکاپ دی. تاسو کولی شئ بکاپ له دې ځای څخه یعنې ستا مسیجونه، عکسونه، همدارنګه ویډیوګانې تاسو کولی شئ ایمیل ته یا جیمیل ته واچوئ، بکاپ یې کړئ. د آینده دپاره له هغه څخه استفاده کولی شئ. که چیرې غواړئ تاسو خپل مسیجونه، همدارنګه ویډیوګانې، عکسونه او نوره ډاټا تاسو غواړئ بکاپ یې کړئ، تاسو کولی شئ له دې ځای څخه هم بکاپ کړئ او دلته تاسو کولی شئ اکاونټ هم ورته انتخاب کړئ. له دې ځای څخه دلته اکاونټ ورته انتخاب کړئ، وروسته بکاپ کړئ. دلته بکاپ اوور نوشته دي، یعنې د چې د تنها د وای فای په واسطه باندې د بکاپ شي او که د ستا د ډاټا په واسطه هم. دلته کولی شئ دغه آپشن ورته انتخاب کړئ چې دواړه تاسو هر وخت کې دغه خپله ډاټا بکاپ کړئ. دوستانو دا ډېر مهم دي. بعضې وخت ستاسو نمبر له منځه ځي او تاسو واتساپ ډیلیټوئ او ډي اکټیو کوئ، همدارنګه تاسو بیا نشئ کولی هغه وروستنۍ ډاټا لاسته راوړئ. تاسو له دغه ځای څخه کولی شئ. دا ډېر مهم آپشن دی دوستانو. تاسو باید د همیشه دپاره روښانه وي. بس دی دوستانو، همدومره انشاءالله چې نور معلومات په بله ویډیو کې تاسو ته درکړم، له دې خاطره چې ویډیو اوږده نه شي. دوستانو که غواړئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ نو راشئ قدرت افغان چینل سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل نښان هم روښانه کړئ تر څو د نورو ویډیوګانو معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو انشاءالله چې نورې ویډیوګانې به هم تاسو ته خپرې کړم.